ایکسل کې د پور کاته داسې جوړه کړئ چې تاسو د پورګوړي نوم ولیکئ، د پیسو مقدار ورته ولیکئ، نو ډایرکټ هغه تاسو ته پوسټ ستنېدو نیټه او ورځ درته وښیي. راځئ چې په دې ویډیو کې زده کړو. لومړی راځم زه یو نوې صفحه پرانیزم، بیا دغه صفحه چې ده پیج لاوټ ته ځم او دا به ښي لاس ته کړم. د دې ځای نه شروع کوم، دلته به ولیکم نوم، مقدار، ورځې د ستنېدو ورځې او نیټه. اوس به راشم دا به ټول مرج کړم، هم ته به راشم الاینمنټ کې به دا مرج کړم او دلته به ولیکمه د پور کاته. نور نو تاسو زه دا زر جوړوم، په دې نو تاسو پوهیږئ. صفحه هم لږ دغه ټوم چې نږدې ورته ښکاره شي. اوس راځم لومړی دلته د ورځې به څنګه لیکو. ورځې تاسو په اسانۍ سره په کیبورډ د لارې نه هم لیکلی شئ. فرض مثال 7 ورځې، 15 ورځې، هر څونه هم چې خوښوي. خو که تاسو غواړئ چې په اتومات ډول باندې راشي، دا فارموله هغه وخت کې وکاروئ که تاسو چېرته ټولو مشتریانو ته په عمومي توګه 7 ورځې وخت ورکوئ، نو بیا دغه وخت کې دا فارمول کارول یو ښه طریقه ده. نو د دې دپاره زه څه کوم، راځم دلته په دې فارموله بار کې تاسو ته ښیم، نو دلته کلیک کوم، مساوي، زه ورته لیکم اف فارمول مې انتخاب کو، بیا ورته راځم دا خانه انتخابم، صحیح شو. نامساوي ورته لیکم. که چېرته دا خالي وي، یعنې دو کوټیشنو منځ کې څه هم نشته، دا خانه خالي وي، نو څه به لیکې، کامه ورته ووهه، 7 ورځې، صحیح دی. یعنې هغه خانه، یعنې دا خانه چې خالي نه وي هغې ته څه شی ولیکه، 7 کامه. او که چېرته ویلیو فالس وي، یعنې دې کې یو څه عدد وي، نو دا هم موږ ته خالي ولیکه. نو بیا ډبل کوټیشن 2 ځلې لیکم، منځ کې هېڅ هم نه لیکم، پرانتیز بسته کوم، فارمول زموږ تکمیل شو، انټر وهم، صحیح شو. نو اوس که وګورئ دلته زه یو څه ولیکم، دا مې ولیکلو، تاسو وګورئ چې دلته 7 ولیکل شو، نو یعنې زموږ فارمول کار کوي. را به شو نیټې برخې ته. مخکې له دې چې د پور ستنېدو فارمول زه تاسو سره شریک کړم، یوه هیله لرم چې زما ویډیوګانې د خپلو دوستانو سره شریکې کړئ، ځکه چې د کمپیوټر لنډې ویډیوګانې صفحه چې کوم ده هغه د هدف باندې جوړه شوې ده، ترڅو د افغانستان ټول وګړي د اکسل او دا ډول نورو ټکنالوژیو څخه آګاه اوسي. د نیټې معلومولو دپاره به زه لومړی څه وکړم چې دلته فارموله بار ته ځم او دلته به دا مساوي علامت ولیکم. زما موخه څه ده، زه وایم چې د نن ورځې نیټه څه شی ده، هغې باندې 7 ورځې نورې ور واچوه، تر څو راتلونکي 7 ورځې پس چې کومه نیټه ده هغه موږ ته دلته معلومه شي. نو راځم دلته ټوډے فنکشن لیکم. ټوډے فنکشن راغی، نو زه ټپ بټن وهم، دا انتخاب شو، بیا پرانتیز بسته کوم او راځم مثبت علامه، بیا دا خانه ورته انتخابوم، نو انټر وهم. تاسو وګورئ چې 7 ورځې بعد چې کومه نیټه راځي هغه یې ماته دلته وښودله. اوس که زه یو بل نوم ولیکم او مقدار هم ولیکم، نو دا ولې دلته رانغی او نه هم ماته نیټه وښودله، ځکه چې فارمول موږ په دې خانو کې کارولی دی. 2 طریقې دي، یا به دا داسې لاندې راکاږئ او یا هم یو بله طریقه دا ده چې هغه تاسو بیا نه په عذابوي، نو هغه دا ده چې تاسو دا کومه ډیټا اوس لرئ دا جدول ته واړوئ. راځم دا ټوله ساحه ورته انتخابوم، بیا څه کوم، کنټرول کی مې ووهله، دا راغی، دا مې اوکې کړو. دلته به یو بل ټیبل ډیزاین هم جوړ شو چې په دې باندې کلیک وکړم، دلته مختلف جدولونو ډیزاینونه دي، دا مې ورته انتخاب کړو. او اوس که راشم زه به دا یو ځلې لاندې راکاږم، دا د بار اوس ضرورت نشته. لکه زه اوس مثلا بل نوم ولیکم، وګورئ تاسو، زه که دلته دغه عدد هم ولیکم نو دا ایرور به پاک شي، صحیح شو. زه عدد ما نه وي لیکلی، نو دا راځي د یو څه وخت لپاره. زه چېرته اوس هلته مثلا دا ولیکم، دا راغی په دې ترتیب باندې. همداسې اوس کولی شئ تاسو نور نومونه هم ولیکئ.